سلامونه وخت مو په خیر له زیر نیوز څخه د مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د غبرګولې لومړۍ او د 2025 زیږدیز کال د مې 22 نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. اسلامي امارت د پاکستان وروستی ادعا ته غبرګون وښود. اسلامي امارت په بلوچستان کې د ښوونځي پر یوه بس ترسره شوی برید په کلکو ټکو غندلی او په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستاني چارواکي باید له اسنادو پرته د ورته پیښو مسؤلیت پر افغانستان ونه چوي. په ورته مهال د چارو یو شمېر شنونکي د پاکستاني چارواکو دغه ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو په زیان بولي او وایي چې دا ډول څرګندونې کولی شي د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې کړي. چین له افغانستان سره د پراختیایي همکاریو پراخېدو ته ژمن دی. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د چین د پراختیایي همکاریو ادارې له رئیس سره په یوه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیارغونې، اقتصادي پراختیا او ستراتیژیکو همکاریو پر پراخولو ټینګار کړی. په دې کتنه کې ښاغلي متقي د کرنې، انرژۍ او اوږدمهاله پراختیایي پروژو په برخو کې د افغانستان او چین ترمنځ د نږدې او دوامداره همکاریو هیله څرګنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مسؤل حافظ احمد تکل وایي د چین د پراختیایي همکاریو ادارې رئیس ژمنه کړې چې هیواد به یې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، بنسټیزو تاسیساتو جوړولو، د نفتو او اوبلن غازو د امکان سنجۍ او د تخنیکي ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پراخې مرستې وکړي. دغه لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بلل شوی چې تمه ده د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي ثبات کې برغنده رول ولوبوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان اسلام آباد او پاکستان کابل ته خپل سفیران واستوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې مولوي امیر خان متقي او اسحاق ډار لیوالتیا ښودلې چې د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو کچه سفیرانو ته لوړه کړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي له قوله ویل شوي چې د دې لیوالتیا هرکلی کوي او بیجینګ چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان دواړه دا مهال په کابل او اسلام آباد کې د سفارتونو چارسمبالي لري. په لغمان ولایت کې د 6 میلیونه ډالرو په لګښت د 10 میگا واټه لمریزې برېښنا د جوړولو چارې پیل شوې. د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت هڅه کوي د برېښنا په برخه کې په نورو هیوادونو تکیه کمه او په روان کال کې به میلیارډونه افغانۍ پانګونه په لمریزې برېښنا وکړي. دغه راز د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس وایي د لمریزې برېښنا دغه شبکه به زرګونه کورنیو او صنعتکارانو ته د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. خوست کې هم د نږدې 55 میلیونه افغانیو په ارزښت 6 رغنیزې پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ویلي اسلامي امارت هڅه کوي چې په خپله بودیجه د هیواد په هره سیمه کې د اوبو کوچني او لوی بندونه جوړ کړي. ښاغلي منصور زیاته کړې یاد وزارت دا ډول پراختیایي پروژې د اوبو د مهار، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره تر لاس لاندې لري. ایران له افغانستان سره د تیلو او اوبلن غازو په برخه کې د صادراتو له زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدري سره د لیدنې پر مهال زیاته کړې چې د دغه هیواد د پالیسۍ له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې په ځانګړې توګه د تیلو او اوبلن غازو په برخه کې ژورې کړي. نوموړي دغه راز افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو سربیره د کاري ځواک پر روزنه او د افغانستان د طبیعي غازو د صنعت پر پراختیا هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې ملا هدایت الله بدري د دوشنبې په ورځ د کانونو سرچینو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه ایران ته سفر وکړ. بهرني خبرونه.
په واشنگټن کې د صهیونیستي رژیم د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا په واشنگټن کې د فدرال پولیسو ودانۍ ته نږدې په یوه وسلوال برید کې د اسرایلو د صهیونیستي رژیم د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي. دغه برید په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر ډیپلوماټانو له برید څو ساعته وروسته شوی دی. سعودي عربستان د یرغلګرو ځواکونو له لوري پر ډیپلوماټانو شوی برید وغنده. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صهیونیستي رژیم له لوري په غزه کې پر عرب او اروپایي ډیپلوماټانو برید غندلی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو چارو وزارت په لویدیځه غاړه کې د جنین پنډغالي د لیدنې پر مهال د عربي او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو پر پلاوي د اسرایلي اشغالګرو برید په کلکو ټکو غندي. کاناډا، برېټانیا، فرانسې او مکسیکو هم د اسرایلي یرغلګرو ځواکونو دغه عمل غندلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند د عالی کمیشنرۍ یوه کارکوونکي ته خبرداری ورکړې چې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې د هند سفارت چرسنبالي ته د دغې پریکړې په تړاو ویل شوي چې یاد کس له خپل ډیپلوماټیک حالت ناسمه ګټه اخیستې ده. پاکستان دغه ورځ هندي ډیپلوماټانو ته خبرداری ورکړې چې له خپل ډیپلوماټیک حالت ناسمه ګټه وانخلي. او وروستی خبر هم دا چې ایران او امریکا سبا په روم کې د غیر مستقیمو خبرو 5م پړاو پیلوي. ټاکل شوي چې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو 5م پړاو سبا جمعه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. دغه خبرې د عمان په منځګړیتوب کیږي. بقایي زیاته کړې تهران به د خپلو ملي ګټو د تامین په هدف هیڅ راز ډیپلوماټیک فرصت له پامه ونه غورځوي. یاد مذاکرات چې تر دې دمه 4 پړاوونه یې ترسره شوي له مستقیمو ناستو پرته د دوو خو استازو ترمنځ د منځګړي هیواد عمان له لارې تنظیم شوي دي. د ایران او امریکا اړیکې له کلونو راهیسې ترینګلې پاتې دي. د نن ورځې خبري ټولګه هم دومره وه. تر بیا ښې چارې.